موږ د انټرنیټ په دور کې ژوند کوو. نو په دې دور کې څنګه چې موږ ته هغه بازارونه ښکاري او هغه بازارونو کې ټوله ورځ کاروبار کېږي، سوداګانې کېږي. د دې نه زیات کاروبار او زیاتې سوداګانې آنلاین کېږي. نو چې څنګه په دې بازارونو کې کوم کاروباریان دي او هغوی د خپل ګټې لپاره، د زیاتې ګټې لپاره، تر دې پورې چې ناجایزې ګټې لپاره بیا خلکو سره دوکې کوي او دروغ وایي. د دغه شان چې هغه آنلاین کوم بازارونه دي او آنلاین کوم سوداګانې کېږي، هغوی کوم سکیمرز ناست دي او هغوی ټوله ورځ هم صرف دا کاري چې کله هغوی یو ښکار وویني او هغوی دوکه کړي او په دروغو باندې دوکه کړي او د هغوی نه پیسې واخلي. او بیا موږ تاسو ټولو ته پته ده او موږ وینو زموږ د سترګو مخې ته خلکو سره په کروڑونو باندې دوکې وشي او په کروڑونو باندې آنلاین سکیمز ورسره وشي. تاسو چېرته سوچ کړی دی چې دا خلک ولې ډېرې سکیمز ښکار شي؟ دا خلک ځکه ډېرې سکیمز ښکار شي چې دوی هغه ټیم موټیویټ شي چې کله دوی له موټیویټ کېدل نی پکار. دوی په هغه چا باندې ټرسټ وکړي چې په چا باندې دوی له ټرسټ کول نی پکار. یو بل مثال زه تاسو له در کوم، ګورئ هغه مور او پلار چې هغوی په خپل اولاد باندې ډېر زیات مینې، نو د دې ډېرې زیاتې مینې د وجې نه دوی د خپل اولاد له هغه ټیم هم اواز ورنه کړي، زورنه ورنه کړي. کوم ټیم کې چې زورنه ورکول پکار وي، چې زورنه ورکول پکار وي ورنه کړي، ولې نه هغه اولاد هغوی چې لږ لوی شي نه هغوی خراب شي. لکه موټیویشن چې دی نه، دا پازیټیویټي، دا پازیټیو څیز دی، خو په بعضې ځای کې چې کوم نه ډیموټیویټ کېدل پکار دي. ټرسټ چې دی، اعتماد کول، اعتبار کول، نه دا ښه شی دی، دا مثبت دی. خو په هر چا باندې ټرسټ کول یا هر وخت ټرسټ کول دا ښه شی نه دی. دا که شان غوسه ښه شی نه دی، خو بعضې ټایم کې غوسه کول ښه شی دی. نو ځکه چې کوم دی نه د دې ویډیو ټایټل مطابق زه دا وایم چې خلک وایي بي پازیټیو، لکه ټول موټیویشنل سپیکرز وایي او نیګیټیویټي وایي ښه نه ده، نیګیټیو مه اوسه. زه وایم په دې دور کې، په کرپټ سوسایټي کې، په داسې دور کې چې هر یو سړی په دې موقع په تلاش کې چې تا سره دوکه وکړي، نو په داسې دور کې خو که ته پازیټیو اوسې نو څوک به دې کندې ته به وغورځېږي، څوک به دې وخوري. نو په دې وجه باندې مخکې یو ویډیو کې ما ویلي وو، زه په کلاس کې خپل چې زما کوم فیمیل سټوډنټس دي، جنکۍ دي، هغوی ته زه دا وایم بالکل په چا اعتبار ونه کوئ. او لکه زه ورته وایم چې زه استاد یم او ستاسو د ذهن مطابق زه ښه سړی یم، خو کیدای شي چې ما ځان د ښه سړیتوب اداکاري مې کړي، زه په اکچوال کې ښه سړی نه یم. نو د خلکو د ظاهر باطن کې ډېر غټ فرق دی، د خلکو د کول او فعل کې ډېر غټ تضاد دی. نو په دې دور کې چې کوم دی نو موږ له په دې خبره ځان پوهه کول پکار دي چې هر وخت پازیټیو اوسېدل نه دي ښه، نیګیټیو اوسېدل هم نه دي ښه. او چې نیګیټیو اوسې بیا خو په تا باندې لکه حسد چې کوم دی، بنیتي چې دا خلکو سره بغض او کینه ساتل، دا ټول نیګیټیو دي، دغه هم نه دي پکار. خو رایټ تھنکینګ پکار دی. نو دا پیژندل پکار دي چې کم ځای کې پازیټیو اوسېدل پکار دي، کم ځای کې نیګیټیو اوسېدل پکار دي. او دې ته چې کوم دی نه رایټ تھنکینګ وایي، رایټ ټایم رایټ ډیسیژن، دغه خر کامیابۍ ته رسي.